کله کله یو انسان په منځ کې ولاړی بس دنه په منځ کې مکمل هیر شي چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 رکعاته مې وکړل که 4 رکعاته مې وکړل غریب په شک کې وي وار پار ترنه خطا وي چې د منځ سره وایي اوس څو کمه د رکعتونو تعداد ترنه مکمل هیر شوي وي. نو زما عزتمندو که چېرې تاسو سره داسې حالت راپېښ شو په منځ کې چې تاسو نه د رکعتونو تعداد مکمل هیر شو چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 رکعاته مې وکړل که 4 رکعاته مې وکړل نو تاسو به بیا څه کوئ زما عزتمندو په دې ویډیو کې تاسو زه په دغه مسله باندې پویوم دا ویډیو ضرور وګورئ زما عزتمندو او په دغه مسله باندې ضرور ځان پوه کړئ ځکه چې نن سبا پریشانۍ انتهایی زیاتې شوي دي هر طرف ته انسان پریشانه دی نو په منځ کې خو بیا هغه سوچونه زیات دي نو بس د رکعتونو تعداد ترنه اکثر هیر وي چې اوس ما 100 رکعاته وکړل. نو زما عزتمندو که چېرې تاسو سره داسې حالت راپېښ شو که نه نو تاسو به څه کوئ نو دا خبره زما په غور سره وورئ ټیک شوه جي. نو زما عزتمندو په داسې حال کې 3 صورتونه راپېښېدی شي. اولنی صورت دا که چېرې داسې یو انسان دی چې هغه باندې په ټول عمر کې داسې حالت نه دی راغلی چې هغه نه د رکعتونو تعداد هیر شوي وي بلکل په اول ځل باندې په هغه باندې دا صورت رالو بلکل په اول ځل باندې نو دا انسان به بیا څه کوي دا انسان به بیا بس په دغه کې ځای کې سلام وګرځئ دا مونځ به د سر را شروع کړي ښه چې دنه د رکعتونو تعداد په ټول عمر کې نه دی هیر شوی بلکل په اول ځل باندې په داسې حالت رالو یا په چاته 2-3 کاله پس دا حالت راځي چې رکعتونو تعداد ترنه هیر شي نو داسې انسان به بیا سلام ګرځئ او د سر به دا مونځ شروع کوي ټیک شو جي. دا یو صورت شو. دویم نمبر صورت دا دی چې هغوی نه رکعتونو تعداد هیرېدل دا په اول ځل نه وي بس اکثر ترنه هیرېږي لکه زموږ په شانتې چې وي چې بس د دنیا سوچونه په منځ کې کوو بس اکثر ترنه تعداد هیر شوي وي چې ما 2 رکعاته وکړل که 3 رکعاته مې وکړل نو دا انسان به بیا څه کوي اوس توجه وکړئ ښه زما عزتمندو نو دا انسان به بیا داسې وکړي چې دی به بیا غالب ګمان وکړي چې د غالب ګمان په کومو باندې رالو چې ما 3 رکعاته کړي دي که 2 مې کړي دي که 4 مې کړي دي غالب ګمان چې د دې انسان په کومو رکعتونو باندې رالو بس دی به بیا دغه رکعتونو اتباع وکړي دغه رکعتونو بسې به روان شو دغه رکعتونه به شمېر کېږي د ده نه که د غالب ګمان په دې باندې رالو چې بس ما 3 رکعاته کړي دي اگر چې حقیقت کې د 4 رکعاته ولې نه وي کړي خو د ډېر یقین په دې باندې دی چې ما 3 رکعاته کړي دي بس دا به 3 رکعاته شمار کېږي صحیح شو جي. دا به د 3 رکعاته شروع کړي ورپسې به بیا بل رکعت وکړي که چېرې 4 رکعاته مونځ کوي او آخره کې به بیا د سجده سهو هم وکړي ټیک شو جي مونځ به د برابر شي صحیح شو چې کله د غالب ګمان په کوم رکعتونو باندې راځي هغې پسې به روان شي همدغه رکعتونه به شمار شي مونځ به بلکل برابر شي خو آخره کې به بیا دی سجده سهو کوي ټیک شو جي. یو دا اوس دریم صورت دا که چېرې داسې یو انسان دی چې د نه د رکعتونو تعداد هیر شو چې ما 2 رکعاته کړي دي او که 3 رکعاته مې کړي دي او که 4 رکعاته مې کړي دي خو اوس د غالب ګمان هم نشته دی 2 او 3 کې بالفرض د په 2 او په 3 کې شک دی چې ما 2 رکعاته کړي که 3 رکعاته خو د یو طرف ته غالب ګمان نه ځي دواړه سایډونه برابر دي د 2 رکعاتو او د 3 رکعاتو دواړه بیلنس برابر دی غالب ګمان یو تم نه ځي بیا به دی په داسې حالتو کې څه کوي داسې حالت کې چې بیا کم وي که نه کم لږ وي هغې پسې به بیا دی روان چې بالفرض دی وي چې ما 2 رکعاته کړي او که 3 رکعاته مې کړي دي او بیلنس برابر دی غالب ګمان یو تم نه ځي بیا به دی 2 پسې روان شي ټیک شو. او که داسې صورت پکې رالو چې وي چې ما 3 رکعاته کړي دي او که 4 رکعاته مې کړي دي او دواړه بیلنس برابر دی یو طرف تم نه ځي غالب ګمان په یو باندې زیات نه راځي دواړه برابر دي په 3 او په 4 کې دی به بیا 3 پسې روان شي بس دا به د 3 رکعاته شمیر شي خو آخره کې به بیا د سجده سهو کوي. د سجده سهو طریقه څنګه ده ما په نورو ویډیوګانو کې ویلي خو مختصرا دلته تاسو ته بیانوم چې کله بیا تاسو اخیری رکعت کې په اتحیات باندې نه سي په اخیری اتحیات باندې بس سبق په تاسو تر عبده ورسوله پورې ورسوي یو طرف ته به تاسو سلام وګرځوي او بس دواړه سجدې به بیا تاسو وکئ او راپا بسئ اتحیات به بیا د سره شروع کوي تر اخره پورې به تاسو سبق ورسوي او بس دواړو طرف ته بیا سلام وګرځوي بس دا د سجده سهو طریقه شوه او دغه مسله مې هم درته بیان کړه چې تاسو نه کله په منځ کې مکمل هیر شي چې 2 رکعاته مې کړي دي که 3 رکعاته مې کړي دي که 4 رکعاته مې کړي دي نو تاسو به بیا څه کوئ دغه مسله مې تاسو ته په دې ویډیو کې بیان کړه که چېرې تاسو پوه شوي وئ خو ښه پخه او که نه پوه شوي پې نه یې نو کمنټ وکړئ انشاءالله زه به کوشش وکړم چې جواب درکړم مزید بیا تاسو ته به په کمنټ کې وضاحت وکم چې داسې طریقه وکړئ ټیک شو جي. باقي ویډیو کوشش وکړئ چې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي
او هغوی تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.